یو عالم خلق ده. اصل دغه تحقیق چې دی کوي په هغه آیات سورۃ اعراف کې الا له الخلق والامر، الا له الخلق والامر، الله لره خلقم ده، الله لره امرم ده. الته تحقیق کوي چې دوه قسم عالمونه دي، یو عالم د خلق، یو عالم امر. اوس د دغه تشریح چې عالم خلق چشته ویل کیږي، عالم امر چشته ویل کیږي. هر عالم د خپل علم موافق تحقیق کوي. شبیر احمد عثماني صاحب هغه یو عجب مثال یو ریوی بیا دغه د دنیا د خلق او امر بیان کوي. وای دنیا کې یو ماشینګری ده، کمپنۍ یو ماشینګری جوړوي. دا یو غټ ماشین ده، دوم په دا ماشین کې کنکۍ پرزې دي، بل د دغه ماشین د چلولو کار ده. اولا نه خو جوړ ماشین نه وي، پرزې جوړي، بیا دا پرزې سره پیټ کی جوړ شي، بیا لاین د برق سره وابسته کی، هلته بټن ووهي ماشین کار شروع کی. رب کریم مځکه او اسمان پیدا دي، هلته د خلق الفاظ استعمالوي. خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، و اسمانونه پیدا و مځکه پیدا. دا لکه د ټولې ماشینګرۍ مثال. الله تعالی د اسمانو د مځکو د پیدایښت نه دغه ماشینګري د جوړولو نه مخکې تقدیر د ټول عالم کړی که نه؟ قدره تقدیرا. دا پرزې لکه هغه ته تقدیر ویلی کېږي. بیا دغه پرزې سره یو ځای کول، صورت جوړول، تصویر ویلی کېږي. خلقکم ثم صورکم، تصویر بیا ورته ویلی کېږي. پس د دې نه چې خلق تام شو، شکل جوړ شو، اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. دا کن امر ده. ځکه هلته آیات اسمانونو مځکې خدای پاک پیدا کړي دي، بیا په دغه مابین کې امر نازل کړی. هغه امر چلوونکی د دغه نظام ده. اذا اراد شیئا ان یقول له کن، لکه بټن دی ووایه دلته هره پرزه لګیا شي چې شروع شي. نو عالم خلق، عالم امر، دای داسې تعبیر کوي چې دا دنیا عالم خلق ده، د الله حکم کې عالم امر ده. پیدام الله یو، امرم الله راته کړی. الا له الخلق، خلقم د ده، اسمان د ده، مځکه د ده، خو مخلوق ټول د ده. موږ ټول د الله بندګان یو، مملوک یو که نه یو؟ خو الله دا نظام په کلمه د کن پیدا امر، او موږ ته امر د نظام د چلولو، د عبادت کولو، د معرفت حاصلولو، د انقیاد او د اجتناب امرونه یې راته کړي دي. نو دغه عالم خلق او عالم امر دی وی چې په دغه عنوان باندې ده. شاه انور شاه کشمیری صاحب وی یو عالم مشاهده ده چې عالم اجساد ورته ویل کیږي، یو عالم مثال ده، یو عالم ارواح ده. درې عالمونه دي چې ماده او کمیت دواړه وي پکې. دغه عالم اجساد ویل کیږي، لکه دغه بدن ماده هم لري، غوښه، هډوکي او د شیان، او کمیت معلوم ده، 6 فوټه او 15 فوټه وجودونه کې فرق ده که نه؟ د هر چی خپل چې کم هم وي ماده هم وي، کمیت هم معلوم وي، ماده هم وي. دغه عالم اجسام ویل کیږي. او چې کمیت وي ماده نه وي، صوفیه کرام وایي دغه ته عالم مثال وایي. مخکې موږ تاسو یو ځای کې ویلي وو چې دغه اعراض چې په عالم مشاهده کې دي، په عالم مثال کې د اجساد حیثیت لري.
د اعمال خو فلسفه وی اذا وجدت فتلاشا ځکه هم د وزن د اعمالو نه انکار کوي. موږ ویلو چې وزن یو درې قول وکړي، یو قول دا وکنه چې عمل تلل کیږي. اوس عمل څنګه تلل کیږي؟ هغه خو وجود نه لري. موږ ویایو صوفیه کرام یې ماده نه لري خو کمیت لري. که چاته هغه عالم مثال کشف شي، عالم مثال کشف شي، نو د ایده عمل داسې وجود لري لکه د انسان چې کوم وجود لري داسې وجود به یې وویني. نو ماده نشته، کمیت شته، دغه ته عالم مثال وی. او دا چې نه ماده وي نه کمیت وي، نه ماده وي نه کمیت وي، دغه ته عالم ارواح وی. شریعت تعبیر وای په روح سره کوي، صوفیه کرام په عالم ارواح سره کوي. نو د صوفیه خبره وای د شریعت خلاف نه ده. شریعت روح ورته وی او د عالم ارواح ورته وی. اوس دغه عالم چې درې شوه، په دغه دریو کې دغه دوم قسم عالم چې عالم مثال ده ماده نه لري خو کمیت لري. دریم دا ده چې ماده هم نه لري کمیت هم نه لري، خو دغه روح چې عالم ارواح ده دا په دغه بدن کې حلول کوي، لکه حلول د اوبو په پاڼه د ګل کې. دا ګل پاڼه داسې که ګوته په لندېږي، اوبو کې لیدی کېږي، جزء معین شته. حلول د په دا ټول بدن کې، دا روح حال د په ټول بدن کې. حیات ګوته کې موجود ده، په سر کې موجود ده، په لاس کې موجود ده، په هر اندام کې موجود ده. دا لکه دغه جسم په انداز باندې په ټول جسم کې خور ده. د عالم اجساد ته عالم خلق ویي. شانوشه کشمیری صاحب چې ماده او کمیت دواړه لري، دا عالم ارواح ته عالم امر ویي. په بل تقدیر روح څو قسمه ده. بل خبر کې وکړو قاضي ثناء الله فانیپتی صاحب روح دو قسمه ده، روح علوي، روح سفلي. روح علوي په نظر د کشف فوق العرش معلومیږي، نه ماده شته نه کمیت شته. دا چې معلومیږي په کشف معلومیږي، خو په کشف چې معلومیږي د مرکز فوق العرش ته، ځکه تر عرش هم لطیف ته. او بیا په نظر د کشف چې الته طبقات عالم امر لیدل شوي، 5 طبقې دي: قلب، روح، سر، خفي، اخفا. او دوم روح سفلی ده. دغه روح سفلی بخار د عناصر 4 ده: اور، اوبو، خاوره، هوا. دا چې سره میکس کې دا یو هوا خوالا غونډه شای بخار نه ادیک چې وخټیږي شای پورته شي، بیا وروسته جسامت پیدا کوي، لندبل ساز کی تر جوړیږي. دا روح سفلوي نه په دوم تعبیر کیږي په نفس سره. روح دغه نفس ده. دا بخار د عناصر 4 ده. اوس نو چې سړی فکر وکړي وای انسان خدای پاک مرکب کړی د 10 امورونه ده: 5 عالم امر، 5 عالم خلق، اور، اوبو، خاوره، هوا. او د دې بخار اما دې شو ګورئ، د دې بخار چې روح سفلی ده چې نفس ورته ویل کیږي،
او 15 عالم امر چې د انسان په سینه کې دا 15 لطیفې دي د موږ په دا طریقې نقشبندي کې چې موږ وظایف ورکوو قلب روح سر خفي اخفا خود دغه روح سفلی مهم ځای دغه ده دغه روح سفلی چې په انسان کې خپل ده دا آینه ده دغه روح علوي د پاره چې فوق العرش ده آثار لمر چې کار کیږي په شیشه کې لمر کار کیږي په اوبو کې په خاور کې ګورې نه کار کیږي دلته دغه بخار لطیف ده دا څلور امور کثیف دي دا بخار لطیف ده دغه د شیشه حیثیت لري دغه عالم امر چې فوق العرش ده هغه 15 کوري دي لکه دیغه د تجلی ځای ده دلته پکې کار کیږي نو آثار دیغه دلته راځي د انسان سینه د دغه دوه ځایو مرکز شو چې د عالم خلق عالم امر عالم خلق په اصل ذات کې ظلمانی ده کثیف ده دنی ده د الله نه لري ده اور کې ترفع ده تیش تکبر ده هوا کې ترفع ده اوبو کې تلون ده چې هر رنګ ور اچي قبلیه خاور کې دناعت ده نو نه پچې د دغه مجموعه نه جوړ ده هغه لوی بدمعاش دی نه نفس لاماره بالسوء د دوی نه جوړ ده د اړ یو خاصه شتب کې لوی دای کوي ترفع دای کوي ظلم دای کوي اوړي را اوړي دای په یو عقیده نه دريږي بهمتي دای کوي کسالت او سستیا دای کوي مځکه طرف ته دای زور کوي اوس دغه عالم خلق د ترقی دی پاره الله د اشرف المخلوقات عبس نه د پیدا کړي د ترقی دی پاره د په وجود کې د نن خدای پاک عالم امر ته ځای ورکو عالم امر نورانی د فوق العرش ته دیغه تناسب دی الله سره د ملائکه سره ده اوس هغه عالم امر نورانی ده د نور سره آشنا ده ایمان کې نور ده طاعات کې نور ده ذکر کې نور ده ملائکه د نور نه پیدا دي دیغه سره مناسبت ده عالم خلق ظلمانی ده نور او ظلمت سره مقابل دي نو په دغه محل کې معارکه راغله نفس انسان د ګناو طرف ته کش کوي د ابدی ذلت سره مخامخ کوي په ظلم او په تعدا په تردد کې اخته کوي عالم امر د نیکی په طرف بیاي خو جهاد اکبر د مقابله شروع ده خو چونکه عالم امر مسافر د دلره ځای راغلی دلته عالم خلق غالب ده عالم خلق غالب ده د غلبې دی وجنه دیغو نورانیت هم ختم کړه شیشه صفا ده خو چې ګرد په ولوي دو رڼا ذاتی نه کوي دا ته هم د توک نه کوي چې عالم امر د انسان په سینه کې موجود ده نورانیت موجود ده بیا ولې نور کار نه کوي وای عالم خلق غالب ده ځکه جارو کا ګرد پورې جګ شو د استخاره په شیشه باندې ولويږي د دغه صفات چې موجوديږي ترقی د حکومت دغه ده عالم امر مغلوب ده نو هغه خړکی اوس چې کله انسان دی ولی کامل سره بیعت وکي او د په عالم امر کار شروع کی اول هغه د ذکر تلقین د زړه نه شروع کی د زړه د صفای کار شروع شي دا د عالم امر اصلاح ته تصفیه وی تصفیه دا لکه په شیشه چې دسه برسیره د طرف نه د سمال کش کې صفا شي دا ډیره خواري نه غواړي ځکه اصل ذات کې خو نورانی ده خو د عالم خلق ګرد په پریوته ده چې بیرته ذکر شروع شو الته توجه چې شیخ ورته کوي په هغه توجه باندې دا ګردونه د ګناو دا قدرات لکه هغه اور
چې اوسپنې زنګ نه کې اوسپنې ته ونیسي زنګ را جدا کی. دا توجه چې شروع شي د شیخ کامل هغه عالم خلق کې چې کوم قدرات راغلي په عالم امر باندې هغه ته را جدا کی. بیا نو چې ذکر کوي نورانیت په قوت شروع شي. دغه نورانیت قوي شي دومره قوي شي اصلي مرکز سره تعلق شروع شي. د عالم امر فوق العرش سره تعلق شروع شي. هغه چون کې نورانی د ملائکه سره آشنا ده نو د ملائکه د طرف نه الهامات شروع شي. دیغه چون کې د الله سره تعلق ده د انسان محبت د الله سره شروع شي. عالم خلق سوکه سوکه کمزوري کیږي عالم امر غالب کیږي. او چې کله دا پنځه لطیفې په صحیح معنا باندې اصلاح شوه د عالم امر تصفیه راغله ولایت صغرا پیدا شي تاناداری راغله د عالم امر تانادار د دوی مقرر شو کنه کوي ولایت راغی چې دا راغی عالم خلق ذاتی مغلوب شي. ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. حکومت چې بدل شي نوې حکومت راشي زوړ پاچا ته شي په بندي خانو کې شي وتختی قدرت مدرت لا شي ختم شي ذلیل شي محکوم شي. چې محکوم شو منقاد شي دلته ذاتی تابع شي. و چې تابع شو عالم امر خو دی الله تعالی سره تعلق وو عالم خلقم دی الله تعالی طرف ته روان کی. د دغه د صفای کار چې شروع شي دا طبيعت تزکیه وی تزکیه الاول ته ویل کیږي. حیوان غوښه ال تر واکیږي چې دمه مسفوح تر جدا شي هغه الاول ته ضرورت لري. دا د عالم خلق اسلام مشکله ده اصلي طبيعت نه چې اړه ظلمانی چې نورانی ګرځي عالم امر خو نورانی صرف صفای غوښته نو دا مړ کول ته ضرورت لري. نفس په وجنه موتو قبل ان تموتو نفس په وجنه محکوم کوي به بیا نو عالم امر غالب شو دغه نفس بیا د اصلاح کار شروع شي. چې لطیفه نفسي دا شپږم لطیفه دا هغه نچوړ د عالم خلق ده. نفس ته نفس بخار د عالم خلق د اور او بو خاور هوا موږ مخکې بخار ده چې دغه د اصلاح کار شروع شي دا تابع شي. مخکم د عالم خلق امیر څوک نفسو ان نفس لاماره بالسوء و چې دغه اصلاح شو بیا ترغه عالم امر نه په دغه کې ترقی زیاته ده بیا دغه ولایت کبرا په پیدا کیږي. الناس كالمعادن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا ابل رزم بخاري شریف کې ویل کنه مخکم ملک نفس وو جاهلیت په دور کې وسم بیرته ملکی د ذات راځي تر ولایت صغرانه د دې د ډیګری بیا پورته ده چې پوه شو اصلاح شو مخکې خو اسلام او بدمعاش شو او چې اصلاح شو اسلام د ان ملک ملکی ختمي نه ترقی ورکي. نبی علیہ السلام وفود کې مشرانو ته قدر ورکو کینه ورکو بیا دغه نفس په اصلاح باندې ولایت کبرا پیدا کیږي. ولایت صغرا ولایت اولیاء ده ولایت کبرا اولنا ولایت انبیاء ده ځکه دیغه نفس معصوم د ګناوي نشته دی اولنا اصلاح د ولایت کبرا مقام ده اول نور خو به طریقې دي بیا چې د انسان اور او بو هوا دغه درې اجزا اصلاح شي. اور او بو هوا د تلون کې ختم شي چې اوړي را اوړي تمکین پیدا شي. دا چې دا ظلم او تعداد تیش سوزند کې ختم شي دا طرفو لوی د هوا دا صفت کې ختم شي عاجزی کې پیدا شي نو بیا ولایت علیا پیدا کیږي چې ولایت ملائکه وده.
بیرته عنصر خاوره پاتې ده څلورو پنځه عالم خلق نفس هم اصلاح شو دا درې نورم اصلاح شو خو ګورې نفس کې ولایت کبرا په دا دریو کې بیا ولایت علیا چې ولایت ملایکه او دا بیا پیدا کیږي خو چې لطیفه خاکی اصلاح شي بیا کمالات النبوت د ملایکه او نه خواص د انسانانو انبیا فوق دي کنه دي اصل عنصر غالب د انسان چي ده خاوره ده خلقکم من تراب علاوه د خاورې نه پیدا اصل عنصر غالب ده چې دا غالب جزء اصلاح شو چې عالم خلق کې غالب جزء چې خاوره ده دا اصلاح شو بیا کمالات نبوت شروع شي خواص د انسانانو بیا تر خواص د ملائکو هم فوق شي کمالات نبوت ورته شروع شي نبی کېږي نه نبوت یو کم استبل چاته نه ورغوسته کېږي خو لکه موږ ویل خوب څلورویشتمه حصه د نبوت یا شپږڅلوېښتمه حصه اختلاف د اقوالو چې د کسبات به بیا په ترمذي شریف کې راځي کمال بل تنقل کېږي کمالات نبوت کې پیدا شي بیا چې د هیئت وحدانی ټول اصلاح شي ګوره نن به زده کو کنه دا معجون چې جوړیږي حکیمان لاس اجزا راواخلي مثلا وې ټکي بیا د الله سره ګډ کې په یو کاسه کې خو هغه کوم اصلي پیدا چې په دغه اجزای عشره باندې مرتبه کیږي په دغه ګډېدا نه مرکب کیږي چې دا صورت ته ظاهري وحدانیت ته چې ترڅو په عسلو کې خوشته شي خمیره شي بیا وخت تیر شي هغه عسلو کې چې خوشته شي د ارچ شي هغه اثر د بل اثر تیزی ور ختم کې اعتدال پیدا شي حرارت او برودت مثلا د حرارت تیزوالی په سړه دوایی ور کم شي د سړې دوایی سړوالی په ګرمه دوایی کم شي نو اعتدال پیدا شي دلته حقيقي وجود پیدا شي معجون دلته اوس ورته ویل کېږي چې خوشته شي پیدا دلته بیا په مرتبه کېږي دا د انسان لاس اجزا چې په یو بدن کې سره یو ځای دي دا هیئت وحدانی سوری ده سرطان خو یو کال بوته خو چې ترڅو پورې د دغه کامل خوشته‌توب نه راغلی اصلاح نه راغلی هغه د انسان په کامل وجود چې کومې پایدې مرتب دي هغه پیدا نه په مرتبه کېږي چې کله بیا دا ټول بدن اصلاح شي د ټول بدن اصلاح یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه د سر نه تر نوک ټول ځان په شریعت برابر دی ظاهر او باطن به ټول په شریعت برابر دی ځکه ټول وجود ده چې ټول په شریعت برابر شو اصلاح تام راغله دلته بیا کمالات رسالت شروع شي تر انبیاو نه بیا د چا مقام پورته ده د رسولانو بیا چې دغه نه بعد کمالات رسالت شروع شو دغه نه بعد چې دغه ولی کامل څومره اتباع د شریعت کوي په هر عمل الله ته نږدې کیږي او چې توجه د ولی کامل ورسره وي وای ځکه کله استعداد کمزوري د اجزا ټول سره اصلاح هم شي خو بیا هم د الله دغه قرب بلا کیف استعداد نه یبکه دا چې پیدا کیږي په توجه د اولیاء کاملینو او په پایبندي د شریعت او د سنتو پیدا کیږي چې دا دواړه شروع شو چې کامل د سنتو پایبند شو او د خپل مشایخ کامل انقیاد کې موجود وو دغه توجه ځان ته ګټله بیا کمالات اولو العزم کې شروع شي در عام انبیاء رسولان پوخ دي پر رسولان 313 پیغو کې بیا اولو العزم دي آدم علیه السلام نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام پیغمبر علیه السلام د دغه کمالاتو کې اوس مناسبت یو نیم نبی سره شروع کیږي بیا نو تصوف یې چې دا په مشرب د آدم علیه السلام ده دا په مشرب د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام ده دا په مشرب د موسی علیه السلام ده دا په مشرب د عیسی علیه السلام ده دا په مشرب د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده بیا دغه انسان د خپل نبی چې د چا مشرب وي
دیغه په محبت ترقی راځي، دیغه په اتباع ترقی راځي، دیغه په حالاتو چې څومره ځان خبرې ترقی راځي. دا لطیفه عالم امر دیغه تعلق د ملائکه سره، خو تعلق د ارواح د انبیاء سره ده. ټول الته فوق العرش موجود دي کنه دي. اوس نو دغه چې دیغه سره د ار نبی په مشرب چې وو دیغه نه اخذ د فیض کی تعین ورست راغی، بیا نو پیغه کې ترقی ورسته په شروع کېږي. ترقی ختمېدان لري نه چې ورسېدو مشرب ته نو نور ذاتی کمال ته ورسېدو، نه دا د الله د قرب مقامات امتحان لري. نبی علیہ السلام کې د جبرائیل علیہ السلام کمالات ټول په اول ورځ پیدا شو، چاته وجوه ورته وکړه، خو 23 کاله پیغمبر علیہ السلام په ترقیب سره روان ده. 23 کاله کل یوم هو فی شان، چې 2 ورځې یو ولی په یو مقام کې پاتې شي دا مغبون د تاوانی ده. معلومیږي د 2 ورځې عمل نه ده قبول شوی، چې قبول شي مقام جګیږي، خو د مقاماتو انتها نشته. نو څوک به څه وایي چې 80 کاله ولې نه مقامات نه پوره کیږي؟ 80 کاله نه 50000 کاله دنیا ده چې دا 50000 کاله لګیا یې ترقی به د الله تعالی د صفاتو انتها شته. دفتر تمام گشت و با پایان رسید عمر، ما همچنین در اول وصفه تو ماندیم. دفتر پراش و عمر می انتها تو ورسیدو، زد تا دی صفت په اوله مرحله کې پاتیم. موږ دی الله تعالی دی علم دی صفت لفظ دی علم پیژنو، نور دی الله دی علم حقیقت را ته معلوم ده. ګوره ټول عمر کې الا علم لفظ و پیژنو، الله عالم ده، نور دی د علم کیفیت کون هراته معلومیږي. رحمان دا رحیم دا نوم و پیژن، عام و رحمت تا تام و رحمت تا، نور چې د کوم کیفیت ته هغه موږ ته معلومیږي. دا ذاتی په یو دریاب ته چې ورګډ شي ذاتی کې ځه، دا بیا ختمېدن نه لري. نو د دغه وجنه درېږي به نه، بې همته کېږي به نه، چې لږ انوارات یې ولیده بس پوره شوه خبره، لږ کمالات پیدا شو خبره شوه خبره. د دغه وجنه حضرت مجدد صاحب یې چې دا جذب دا کشف دا یوم د مطلوب نه ده، دا اسې د هلکانو د طریقت ته تربیه په ورکوي، زړه په خوشحاله کوي. لکه کوټې ته سړی نه نوځي دا ګل وګوره دا وګوره، که په دغو سړی غلط شو مقصد د کوټې یې ونه پېژندو، توتی پلې و این خانه رنګین است، اصل مقصد د کوټې پاتې شو ګلانو ته ګورې. د شاه ملاقات ته راغلی او ننوتې کوټې ته په ګلانو لګیا شو، د شاه نه چې کوم مقصد و هغه پاتې شو. دا چې موعدات دي، مبادی دي، دا یو مقصد نه ده. خو کوته اندیشان لنډ فکر انسانان وایي ان را از مقاصد می انګارد، دای د مقاصدو نه بولي چې بس ورسېد مقصد ته، بس ذاتي نور خواري پرېږدي. چې انوارات راته شروع شو خو ذاتي بزرګ شوې، نور به ذاتي چی وي بزرګي، نور به ذاتي چی وي بزرګي. کمالات ولایت کمالات نبوت ته دومره مثال لري چې دا هر څومره غټ ولی شي. د ولایت کمالات ولایت نبوت ته داسې مثال لري لکه قطره دریاب ته. بیا د نبوت کمالات رسالت کمالاتو ته دغسې مثال لري، د رسالت بیا اولو العزم ته دغسې مثال لري. بیا په یغو کې په مشربو کې فرق دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مقام ده هغه ته څوک نشي رسېدلی. دا دریاب نه خړېږي نه وچېږي نه کمېدن پکې راځي، خو توی غواړي د مرحلې چې دغه توی ته چې عالم خلق عالم امر اصلاح کوي دغه ته دی سیر الا الله ویایي، خدای پاک طرف ته روانېږي. ځکه خو قرب راځي، د عالم امر صفایي شروع شوه، بیا د عالم خلق شروع شوه، دا کمال جی 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 چې عالم خلق نه اوته عالم امر آلته روح سره آلته تعلق پیدا شو، چې عالم خلق هم ختم شي عالم امر هم ختم شي، دیغه نه پورته بیا
د الله د صفاتو سلسله شروع کیږي الا ازول د صفاتو ته ورسیږي. بیا یغه پورته صفاتو تفسیر ځ بیا د صفاتو نه شویناتو ته بیا د شویناتو نه اعتباراتو ته بیا ارڅو واسطه حجابات ټول ختم شي چې وصل عریان ورته ویل کیږي بیا قرب بلا کیف ته رب کریم سره ته نصیب شي. هغه مقام شي پکانه قاب قوسین او ادنى نه تعبیر سره کړی شي نه علم چلیږي نور الته. من عرف ربه کل لسانه بس جب ستړي شي بیا نور نشي غږیدای. من عرف ربه طال لسانه چې رب یو پیژند ژبه اوږده شي. دوړه هغه د تعارض ده چې اسم ظاهر ته سړی ورسیږي ژبه اوږده شي د علم مظهر شو بیانونه کوي حکایات کوي واقعات بیانوي. خو چې کله پورته شي د صفاتونه د معنویت روحانیت شیونات او اعتبارات خبره ته شروع شي بیا تحیر شروع شي چې څومره الله ته نږدې کېږي حیرت راځي. لکه مثال زه درته په خارج کې درکم هغه بلب د جماعت په هغه کونج کې ده د دغه ځای نه چې ګورم سترګې خو په بریښي لیکن هغه بلب او دغه بلب دا نږدې چې د فرق لري که نه لري. لمر ده چې مخ ته وریځ غوندې موجوده وي لمر سترګه کتی شي حتی اگر د ټیکۍ درته لیدی کېږي. خو چې کله دغه قدرات لري کېږي صفایي شروع شي انوارات شروع شي سترګې عاجزه کېږي چې دا ښه تکه سپینه ورځ وي وریځ مریځ نه وي په غرمه کې ته اوس پاس سترګې ته وګوره بیا د دې سترګو څه حال کېږي چې څومره الله تعالی ته نږدې کېږي د حیرت مقام به راځي ورکېږي ذاتې په دغه دریاب کې هر څه درنه ورک شي حتی ځانم ورک شي. اصلي کمالات دلته راځي چې نفی د ټول مخلوق راشي ځانم ورک شي. حقیقت وجوبي ښکاره شي ذاتي حقایق د عالم ورک شي حقایق د عالم وجوب شروع شي بیا هلته سیر الا الله فی الله شروع شي. سیر الا الله اول تر عالم خلق نه پورته چې دی په الاشیاء دا سیر حقیقي ده مسافه شته چې د عالم په امر نه پورته شوې د الله طرف ته قرب د ذل د صفاتو نه صفاتو یو طرف ته شروع شوې مسافه ختم شوه مکان ختم شو تحدید ختم شو الته سیر ذات نور علمی ده علمی ترقی راځي خو اخر علم ودرېږي داسې شیان شروع شي د الله تعالی دیدار په قیامت کې بیا مکیف ته که بلا کیف. حضرت موسی نبی علیه السلام سره خبرې موسی علیه السلام سره په کویتور الله وکړه دته جهت معلومېدو چې کوم طرف نه دغه غږ اوري جهت نه معلومېږي دیدار وی جهت نه معلومېږي. خدا قرآن ناطق ده چې عالم امر عالم خلق دواړه شته او انسان عالم صغیر ده دنیا عالم کبیر ده فوق العرش تحت العرش مجموعیت عالم کبیر وی دغه ټول عالم کبیر نمونه په انسان کې خدای پاک جمع کړی ده ځکه دا ټول عالم کبیر د خدمت لپاره پیدا ده. انی جاعل فی الارض خلیفه خلیفه څوک ده انسان ده نو هغه ټول د عالم خلق عالم امر کمالات ټول په دې کې موجود دي په انسان کې موجود دي. عالم کبیر د لاسو شیانو نه ده عالم امر عالم خلق په انسان کې د دام د لاسو شیانو نه ده. خو او په عالم کبیر کې عالم امر او عالم خلق سره جدا دي د عرش عظیم سره عرش سره له عرش عظیم نه لاندې د ټول ته عالم خلق ویل کېږي. د عرش عظیم د بام نه پورته دغه عالم امر ویل کېږي. دا په مابین کې بام د عرش عظیم دا لوح محفوظ عالم مثال ده. دلته فوقیت تحتیت په حقیقي معنا ده عالم امر پورته عالم خلق لاندې. خو د انسان په وجود کې چې دا ټول اجزا موجود دي دلته
برزخیت خیال کوي الته لوح محفوظ برزخ ته په مابین کې دلته خیال ده خو په حقیقي معنا نه ده په علمي معنا ده ولی د انسان په وجود باندې د څه چاړه کې د پورته عالم امر د لاندې عالم خلق ده خو په ارجوز کې نیولې د سر نه تر پښې تر نوکه پورې عالم امر عالم خلق دواړه دي حیات پر مخ کې مو ویلې په ګوته کې مشته کنهشته حیات په سر کې مشته کنهشته ویشتلو یې ګلیا ګوره د سر نه نیولې تر پښو حیات هم په ټول بدن کې شته روح په ټول کې شته عالم روح شته عالم خلق هم ټول کې شته امتیاز دلته نشته خدای د علم په لحاظ باندې دا خیال کمالات انسان چې معلومي د عالم امر او د عالم خلق دا خیال معلومي خو د چا د عالم خیال چې د عالم برزخ د عالم کبیر سره مناسبت تامه وي د لوح محفوظ سره دغه خوبونه او کشفونه زر شروع کیږي ولی ارث الته نقش دي کنه دي چې چا مناسبت نه د څه نه د چې کمال نشته خو مناسبت نشته هغه نه خوبونه ویني نه کشف ورته حتی د اولیاء د خدای شته چې په ټوله ژوندۍ کې په دنیا کې د تکشف نه وي اما مقام به تر دا نور اولیاء او تر ټولو نه پوخي مقام به نه کم کشف نه وي دا کشف چې شروع شي کله عجب سړی نه شروع کیږي چې لک حالات شروع شي سړی نه دسته تکبر شروع شي ځان ورته غټ سړی لیدای کیږي ځان ورته غټ سړی لیدای کیږي دای موږ مرګري کې یو مولوی دا اسی یو قصه زین تراغله د تمیم غریب ته څنګه دی ویلي مام کار نه د پدرلو دلای دا ذکر سلطانه پوری وظیفه مې ورکړه د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم رابطه ورته شروع شوه نو دا تیر روزه کې غالبا زه په عذاب مومه وظیفه ته مراجعه د راتغلی وی چې کته نه خپکیږي ما سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وظیفه کوي هغه کافی ده مال سید اوس د غریب په دغه نه ته پوه چې د ما مناسبت څومره ده الته د شیخ مناسبت څومره ده الته ګوره دستی لوی شروع شو شیخ پاتې شو اسمه یو مثال درکو سړی ته ځان ځای ته غټ لیدای کېږي غټتوب نشته یو ورځ مې چاته ویلې دا ملای نه کله لږ غټ وي چې ملا شي بیا لږ مدرس شي لږ مشهور شي بیا استاد نه پیژني او زه خو بیا لږ به باکه چاته کله لږ ورغږیږم نو یو ملا دې ما د شاګردانو نه په دا واته کاله کې بیا نو راغلی دلته راغلی بیا څه عذرونه شروع کړه ما ورته ویل ګوره ثم لا عذر ما وی عوام دي عذر وی ثم لا عذر ما وی اسلام آباد مصروفیات مې ډیر دي اسلام آباد ته ځي پلان کې ځای ته ځي پلان کې ځای ته ځي مال ته ځان غټ سړی لیدل کیږي خو غټ چې هر څومره غټ شي زوی د پلار نه غټیږي چې زوی اتیا کلن شي د پلار نه غټیږي خو پلار اتیا کله دنه نور مخکې ده د چې د اتیا کلو شو هغه د 115 کلو ده مال شاګرد زوی ده استاد پلار ده شرعي مسله ده چې هر څومره غټ شي که سیاست کې غټ شي که په طریقت کې غټ شي که په ملایي کې غټ شي چې هر څومره غټ شي زوی پلار نه یې مال عوام د عذر نه وي ذات غریب ودرې دوه لوري تر ورک شو مری دا خو غلطه ده چې تاسو زه اوس کارونه ډیر دی اوس کارونه ډیر دی پلار د مریض د هسپتال کې پروت ذاتي بنور چې پښتنه ته ها د یو څوک دا عذر کړی شي چې زه په دکانداري یا په کاروبار لګایم پلار مې مریض ده زه پښتنه ته نه ور خلاصېږم ټول دنیا به ملامتي کې به نه ملامتي موږ نه دغه ځای هغه د شاګرد چې لږ ترقي وکړم استاد پاتې شو مرید چې لږ ترقي وکړم خلیفه یې کې ذات لار شي د خپل ځان موکل شي بیا د خپل شیخ سره تعلق نه ساتي ځان ورته غټ یو څه انوارات وین غریب یو څه یو سړی مخکې وختو کې استاد مخ قصه کړه وای طالب یو به اذان کوو بل به وظیفه راوړي دا وظیفه چې ټولې الته چې اذان شروع شو په یغه مؤذن باندې انوارات ولید چې انوارات راځي نو دا ویل چې یاره د ګټ ځای خو یغنی ولای دا بیګای وظیفه راټول کړه راغی دلته
دغه طالب ته وی چې یو څو ورځې به اذان زه کوم دا وظیفې ته راټولوه هغه ورته ویل صحیح ده ځکه هغه مخلص و للهیت و پکې سبا ته دی د اذان په ځای ولاړ د په جګ ځای نو خوشحاله ده چې ګټې ځای ما ترولې چې ګوري چې طالب دغه طالب وظیفې ټولوي دغه دروازې ته درېږي چې وظیفه راوړیم د اعلی انوارات په ورېږي چې روان د په دغه لیاریم د اعلی انوارات په ورېږي چې بل کور ته درېږي م انوارات په ورېږي بیرته پوه شو چې تاوان مې وکړ ځکه دلته خو د اذان 3 منټه وي هلته په وظیفه کې نیمه غنټه تېرېږي چې هغه بیا راغی بېګا وایي یاره خپله د خپله مې خپله دا ما وظیفه خپله ښه ده نو یو څوک د خپل لږ ویني د بل ډېر نه ویني استغنا نشته احتیاج دغه سلسلې چې توی کېږي نو دغه مرحلې بیا په سړي ذوقي و وجداني راځي خو دغه ځای ته ځان نه ورکوو چې یو وارې خو یې ووینو دا لیدل څنګه راځي دا لیدل وایي هلته راځي چې دا نفس کې چې څه قدرات دي دا طبعي نفس اماره کوم صفات دي چې دا خو لرې کې ختمې کې اول بیرو بخانه پس مهمان طلب آینه شو پس وسان جانان طلب ملمه چې سړی کور ته راولي اول کور جارو کوي ملمه راولي کنه ملمه یې ورې کینی بیا پس ته کور جارو کوي کور جارو کې صفایي وکړي بیا ملمه په شیشه کې چې مخ معلومیږي هلته چې شیشه صفا شي بیا مخ کې معلومیږي چې خیرانه په خاوره ککړه شیشه یې 10 غنټې ورته ودرېږه د خپل مخ عیب او داغ او ښه او بد کې وینې یو وارې شیشه صفا که بیا به ځان وینې ته خپل ځان صفا که بیا به خپل شیخ کې ووینې بیا به کمالات ووینې بیا به انوارات ووینې هلته زړه د حسد نه ډک ده د تکبر نه ډک ده د خواهشاتو نفسانیو نه ډک ده د محبت دنیا نه ډک ده د محبت کرسۍ نه ډک ده او غواړو بزرګي انوار او ظلمت خو په ورځ کې شپه راځي په شپه کې ورځ راځي خو سوکا سپیدي وچوي سوکا تیاره ځي رڼا سوکا راځي چې تیاره مکمله ختمه شوه بیا لمر راوخیږي دا مشاهده شیان خو په پیر منو که به یې نه منو په توره شپه کې دننه لمر راختلی د الله عادت قادر خدا الله خو عادت په دې راغلی لمر هلته راخیږي چې مقدمه کې یو وارې صفایي شروع شي خاوره تکه سپینه رڼا شي تیاره ټوله ختمه شي بیا نو لمر راښکاره شي خو چې تر څو تیارې وي لمر نه راخیږي چې تر څو خپله سینه نه یې صفا شوې دا مقامات نه پیدا کېږي احمد ضیاء خلیفه مبارک قدس الله سره وایي ترجمه کې ارغندې خلیفه مبارک د الله د شیوناتو د اعتباراتو څه مجلس وکړو وایي د امام سر نشو خلاص په مستاق باندې تعبیر خو ځان ته خبرې بله ورځ بیا په سبق کې دغه خبره راغله نو دی چې په لګیا شو ما سر نه خلاصېدو وایي په دا سبق کې مې پوښتنه تر وکړه چې صاحب دا د شیوناتو د اعتباراتو څه فرق ده ده چې وایي داسې راته وکتله چې تم نه پوهېږې ما ته هر شی کشف شو شیونات اعلا مې ول د عبارات ما بس پوه شوم یک توجه کار سینین میکند د کالو کار بیا یوه توجه کوي او توجه د نظر موږ او تاسې مخکې وویله که نه ویله کله توجه د قلب نه تیزه می که نه یې په نظر باندې کله کافر مسلمانېږي کله فاسق اصلاح کېږي چې څنګه وایي ما ورته ویله ده چې داسې راته وکته دا شیان ټول مقامات ما ته کشف شوه خو باطن صفا و باطن صفا و استعداد نه و استعداد په توجه دی ولې راغی ما کې درته ویلې استعداد چې قوي کېږي په دا توجه ما بار دا خپل وخت ویلې ما موږ ارمان دا کوو چې موږ د خلافت نه بعد د خلیفه صاحب سره وخت تېر کړی وای هلته به بیا په موږ کې ښه ترقي راغلی وای د خلافت نه بعد بیا مو وخت تېر کړی وای یو ملايين بعد اوس چې د مولا استاد سره په درس کې ګډ وخت تېر کې چې په کتاب کې شک درته پیدا کېږي بیا ورځي استاد ته پوښتنه کې شرح کې حاشیه کې پیدا کېږي بیا ورځي وروسته نو ملا کېږي
چې داسې څوک نه در سره چې ته پوښتنه تر وکړې خو ابهام پاتې شو بیرته هغه توروالی خو پاتې شو. قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي بمكة كان اذا صلى باصحابه رفع صوته بالقران فاذا سمعه المشركون سبوا القران ومن انزله ومن جاء به. فقال الله تعالى عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. وبه قال حدثني طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل ذلك في الدعاء. دا مخکې ځای کې یو مهم ځای ټکی بلم درته وکمه د عالم امر اصلاح اسانه ده چې تسبیه ده په ذکر هم راځي. عالم خلق اصلاح مشکله ده چې تزکیه ده دا به صحبتو د مشایخ نه راځي. غم په دغه ځای کې ده چې صحبتونه خلق نه کوي وظیفې بدلوي او را بدلوي وظیفې ځي او راځي بدلوي را بدلوي نفسیم شو بیا نه پیسپاتونم شي بیا مراقبیم شي خو صحبت نه کوي ځکه اخلاق رزیله نه ورکیږي. د اخلاق رزیله چې ورکیږي چې نه په صفات دي دا په صحبتو ورکیږي دا وای په هغه نه ورکیږي. د صحابو اصلاح چې راغله د نبی علیه السلام په صحبت راغله که په تلقین د ذکرو یغو ځکه ضرورت هم نه و دغه لطایف السلسلې ته نه پیسپاتو ته د یغو ضرورت هم نه و. صحبت راغی چې په یو صحبت باندې د خدای دوست تر جوړېدو ولی کامل تر جوړېدو ادنا صحابي مقام ته اویس قرنی چې بهترین د تابعینو در رسیدای شي یو صحبت چې کړی دی پیغمبر علی السلام یو ساعت د نبی سره د زرو کلو بریا عبادت نه بهتر ده. یو ساعت د ولی سره د سلو کلو بریا عبادت نه بهتر ده. ذکرونه خو عبادت دي بریا خو التا صحبت ته ذکر بکی عجب درنه زیاتیږي تکبر به درنه زیاتیږي کشفیات شروع شي غټ ځان درته لیدل کیږي او الته چې د نن د وټکې ځان درو پیژني یو چا ویل چې چاته مې یو څو وخت کشف ور خلاص کو بیا دنه لوی شروع شو څم بیرته مې چې په بند کو ذاتی وای اوس دومره حجز کوي چې زه خو ګمراه شوم خدا که څه شوی دی دا دوم دا لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها د شان نزول کې دوه قول دي یا دا چې د قرائت په باب کې دا پیغمبر علی السلام په مکه معظمه کې چې امامت وکاو په لمانځه کې خپل شاګردانو ته په زور به چې قرات ویل دي باندې به چې کفارو غږ اوریدونو کنځاوي به کول قران عظیم شان ته جبرائیل امین ته الله تعالی حکم وکړ مې دومره په زور ویای چې دی باندې خلک اوري چې بی ادبی کوي مې دومره سوکه ویای چې دا اینن خپل شاګردان نه در سره اوري یا دا منه ټول المنځو کې جهره مکوه په ټولو کې اخفا مکوه چې د کفارو د ګرځېدا وخت لکه ماسپخیم مازدیګر دلته سوکه ویای ماخام د عزت دي کوروتا الماخستان په مجلسو په شیانو لګي سحار وی دی په دغه وخت کې به جهر کوه او دوم قول دا چې د دعا په باب کې ده تورد هغه نشته تزاحم نشته دعا کې ما ډیر جهر کوه ما ډیر اخفاء کوه اعتدال د سیمنه چې خله دې پټې نیولې په ځړه کې دعا کوي د سیمنه چې په زوره ناری وای لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا په اجتماعي دعاګانو کې په کار دا ده چې یو دعا کوي دا نور امین پوي خو هغه خو به اوري چې ته څوک کوي هغه اوري نو مقصود چې پر کېږي ډیر ځان مستړی کو په زور ناری مو وای نور خو دې ځان سره شخصي دعا وکي بیا هغه چې دریان خلاصي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول بیا اخبار تا خو پرون رسو عبارت پرون دغه ځای ته رسو کنه اخو ما عالم امر عالم خلق لیدلی و چې څه کیسه شته الحمدلله
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فأخبرنا إليك غير مفتون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. رب کریم موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي چې تیر شوي طاعات عبادات او بندگی مو په خپل دربار کې قبول کړي د ټولو ګناهونو مو مغفرت نصیب کړي آینده ژوندم خدای پاک استقامت شریعت نصیب کړي ځان مال اولاد اهل عیال شاګردان مریدان مخلصین محبین مو ټول ته تسپارل الله تعالی ته حفاظت وکړي. خدای دې متعال څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي یا دې موږ نه دعا غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې رب کریم د ټولو په شر دروس حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پر کې د آفات او بلیات او مشکلاتونو حفاظت نصیب وګرځي. د مدرسې استادان مریضان دي عبد الرحمن شیخ صاحب مریض ده اسد الله مولوی صاحب مریض ده مخسر مولوی صاحب مریض ده نور مریضان دي خدای پاک افضل مولوی صاحب ده نور صاحبان دي خدای ټول ته د عبادت او بندگی د لپاره صحت کامله سره حاجله نصیب وګرځي. طالبان مریضان دي الله صحت کامله نصیب وګرځي. خدای کورو کې د چا مریضان دي ټول صحت کامله نصیب وګرځي. موږ ته خدای نه متعال په هر عمل کې په دعا کې په هر څه کې د تا رضا نصیب وګرځي. د خدای د تا د دین د خدمت لپاره صحت جسمانی او روحاني کامل راته نصیب وګرځي. د امراض جسمانی او روحاني او نم شفا کامل نصیب وګرځي. په ټول افغانستان کې یو صحیح واقعي اسلامي نظام راولي د امن او د سکون او د خوشحالي ژوندۍ مسلمانانو ته نصیب وګرځي. خدای پاک نیک خلق په عهدو کې راولي. الله تعالی اهل خلق په کار باندې مسلط کې خدای پاک کوم خلق چې به اخلاص دې کې الله اخلاص نصیب وګرځي. رب کریم څوک چې منافقتونه کې شرارتونه پیدا کوي الله تعالی هدایت ورته نصیب وګرځي. خدای نه متعلق قابل دی هدایت نه وي او الته یو اسلامي نظام ته خلل وي مسلمانانو ته خلل خدای پاک په داسې مرزوي گرفتار کې چې دا شرارت مسلمانان محفوظ شي. خدای پاک طرفت العين وقلم خپل نفسه ته مسپاري. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.